د عوایدو لوی ریاست له لوري د مالیاتي محاسبینو د 8مې دورې ازموینه په آنلاین ډول واخیستل شوه. د عوایدو لوی ریاست اړوند د عوایدو د حقوقي خدمتونو او پالیسۍ ریاست له لوري د مالیاتي محاسبینو ازموینه د مرکز سربیره د افغانستان په 24 ولایتونو کې د نورو ازموینو په توپیر په آنلاین ډول واخیستل شوه. بسم الله الرحمن الرحیم. د مالیاتي محاسبینو د 8مې دورې امتحان نن ورځ مرکز کابل په د عوایدو او ګمرکاتو په اکاډمۍ او په 24 ولایتونو کې شروع شو چې 24 ولایت څخه دې ته مشخصې ایډیانې جوړې شوې وې چې هغه ټولو دغه مسؤلینو ولایتو سره یې شریک شولې. ورې د کمپیوټر امکانات او د انټرنیټ امکاناتو ته برابر شولې چې په دغه امتحان کې تقریبا 50 سواله شته. دغه طرزالعمل مطابق چې 40 سواله یې یوه نمره لري او 10 سواله چې هغه محاسبوي دي چې هغه محاسبه غواړي د پلان محاسبه کېږي. بیا ورې په چارجوابه کې انتخابېږي چې هغه شپږ نمرې لري چې ټوله کېږي 100 نمرې. د دغه 100 نمرو څخه یو کاندید 50 نمرې پوره کړي نو دی کامیابه دی، مالیاتي محاسب ګڼل کېږي. دغه د پروسه ډېره شفافیت ته تللې. د مخکې به په پارچو باندې کېدله چې موږ به ولایاتو ته سفرونه کوله، محاسبین به مو د یوه ولایت څخه زوم ته راغوښتي چې هم به محصل مصرف کوي، هم به د مالیاتي ادارې مصرف کېدل چې موږ به ورې تللو، ورې به سفریه وکړې. دا موضوعاتو چې اوس هغه ټول راکم شوله په آنلاین ډول اخیستل کېږي د دې دپاره چې مصارف هم راکم سي او شفافیت رامنځته سي چې نمرې هر کاندید خپل نمره خپل ځای پر ځای وګوري، خپل غلطیان ورته معلوم شي چې کم سوال مو اشتباه جواب کړی او کم سوال مو صحیح جواب کړی. امتحان 2 ساعته وخت لري. هر څوک چې په هر وخت باندې داخل سي دغه څخه 2 ساعته وخت شروع کېږي. د دغه ازموینې څخه ګډونوال خوښ دي او پر وینا یې چې په دې سره پوره شفافیت رامنځته شوی دی او ګډونوال کولی شي چې بیرته خپله نتیجه همزمان وګوري. اسمم محمد الهام است. امروز واقعیت یک حس خوشی بسیار عجیب برای من رخ داد، به خاطر از اینکه اولین بار است که به این شکل به این پروسه شفاف یک امتحان هم میبینیم که امتحان است که در سطح بین المللی این پروسه اجرا میشه. قبلا هم امتحان ها بود اما به این شکل که پروسه که ایجاد شده واقعا خیلی خوشحال کننده. یعنی این پروسه را هر کسی که ببینه امید به پیشرفت برش واقع میشه. دیگه واقعیت خیلی پروسه شفاف بود. از پروسه خیلی خوشحال شدیم. دیگه خداوند موفقیت های بیشتر نصیب ما کنه و یک خوشی دیگه که این پروسه را ما بار اول از مجاهد صاحب پرسان کردم، گفتم این نفر داخلی ساخته یا خارجی ساخته؟ از دست که یک پروسه عالی بود. دیگه باز گفت که جای خوشی است که مجاهد خودم ساخته. دیگه خداوند موفقیت های بیشتر نصیب بسازه. نجیب الله عمر خیلی ما یو تون د محاسبینو مالیاتي د امتحان ګډون کوونکی نو د افغانستان اسلامي امارت د عوایدو لوی ریاست د رهبرۍ څخه ډیره مننه کوو چې دغه پروسه په ډیر شفاف ډول آنلاین هغه ته واړوله. چون آنلاین طریقه داسې یو طریقه ده چې نه پکې فساد کیږي او نه د فساد زمینه پکې مساعدېږي. هر څه د امتحان ورکوونکي پر مخ د خپل سوالونه به حلوي او وروسته د سوالونو د حلولو څخه هغه خپله نتیجه کتلی شي. نو د افغانستان د اسلامي امارت د رهبرۍ خصوصا د عوایدو د لوی ریاست د رهبرۍ څخه یوه نړۍ مننه کوو چې دغه پروسه د آنلاین سیستم ته واړوله. د یادونې وړ ده چې په یاده ازموینه کې شاوخوا 240 تنو ګډون کړی و.